ته خو واده شولې، لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. خط یې په لاس کې و، خواته مې راغی، راته ویې ویل ملګريه یوه واده راسره وکړه. ما ورته ویل څه خبره ده، د څه واده در سره وکړم؟ لاس یې زما په لاس کې کېښود، ویې ویل دا امانت درکوم، خو یوه هفته وروسته به یې ګورې، هیڅ چاته به یې نه ښایې. ما ورسره هم ومنله او کلکه ژمنه مې هم ورسره وکړه چې نه یې ښایم. له څنګه مې غلی پاڅېده، وجود یې ټول لړزېده، رنګ یې تښتېدلی و، خبرې بندې کولې، د جګېدو سره پړ مخې وغورځېده. ما ورته ویل ښه خو یې؟ سرې سترګې یې راواړولې، ویې خندل. ښه یم تشویش مه کوه. ما هم ورباندې غم و غرض ونه کړ. روان شو، داسې قدمونه یې اخیستل تا به ویل چې اوس به غورځي. لاړه تر هغې چې له سترګو مې پناه شو. ما هم خط یوړ او په خپله المارۍ کې مې په یو خوندي ځای کې پټ کېښوده. شپه تېره شوه چې سهار پاڅېدم، اعلان مې واورېده. مور مې راته وویل زر ورشه چې اجمل مړ دی. ما هیڅ ځواب ورنه کړ. زر مې منډه کړه. مور مې وویل څه وشول؟ ما وویل بیرته راځم. چې المارۍ مې خلاصه کړه، خط مې چې پرانیسته لیکلي وو ته خو واده شولې، واده دې وکړ، د ژوند دا نوی پیوند او نوی قدم دې درته بیا او په بار مبارک وي. بیګا مې ټوله شپه موبایل ته کتل. ما زړه کې ویل شاید زنګ راووهې او په وروستي ځل را سره خبرې وکړې. ټوله شپه مې ویښه تېره کړه. سهار شو خو ستا زنګ رانغی. ناهیلی شوم، زړه مې په ځمکه ولګېده او تمه مې قطع شوه. زړه مې نا امیده شو. شونډې به دې وچې وي او مخ مبارک زیړ. ته ترې څه خبر یې؟ غوښې خوري دا جدایي. ژړل مې نه، دم راکې نه و پاتې. سترګې مې سرې راوتلې وې. شبګیرو ځپلې سترګې مې خوږېږي. ځم د ځان ورکو خوبونو پسې ګرځم. ته خو هم ګرمه نه وې، تا ته به دې همزولې راټولې شوي وي. ستا لاسونه وې درته په نکریزو سره کول، خو وخت به دې نه وي موندلی. ته د پلار له کوره رخصتېږې او زه له دنیا. مور ته مې یو خط ولیکه، ورته ومې لیکل ګرانې مورې، اول خو زه بخښنه غواړم، ستا هر احسان په سر سترګو منم. درنه لوګی شم ښېرا راته ونه کړې، خو کله د یو انسان بایلل انسان ته ډېر ګران تمام شي. مورې شاید بیا ځل مې ونه وینې، دعا راته کوه. په داسې لاره ځم چې هیڅ څوک ترېنه بیرته په شا نه دي راغلي. پلار ته مې هم تسلي ورکړه. په ما باندې له هرې مینې نه زیات ستاسې د مینې حق و، خو پوه نه شوم تر څو چې خبرېدم و بله ورخه تېرې وې. ما تاسې څه د ژوند هره لمحه بایللې وه. ځان مې بایلود، زندګي مې ټوله بایله. وایا عشقه نور به څومره تاوان وکړم؟ مورې زما مینه په ما باندې ډېره ګرانه وه. زه پوهېدم ژوند مې بغیر له هغې ناممکن دی. زه هم کوشش نه کوم چې ناممکن شیان ممکن کړم، او نه غواړم تاسې وځوروم. له دې چې هره ورځ او هره لمحه ومرم، نو غوره ده چې همدا نن مړ شم. ژوند مې بې معنا شو، زه پاتې نه شوم. بیا یې درته هم وایم مورې ما وبخه ستا زوی. مور ته مې د خپل ژوند وروستی خط ولیکه. ورته مې وویل ژوند نشم کولی، بس. ته واده شولې، خو زه دې د تور لحد میلمه او کوربه کړم. دا مه پوښته چې څومره زور لرلو ستا واده. قسم لکه له کور مې چې درې مړه وتلي وي. کله مې چې ستا د واده خبر واورېده، لمونځ مې وکړ، له هرې کړې ګناه مې توبه وویسته، له خدایه مې بخښنه وغوښته. خو زه چې اوس څه کوم دا جرم دی، مجبوري. ناست هره لاره کې زما د قدم سیوري څاري. په کومه لاره له بېلتونه پټ اشنا درشم. نه غواړم ومرم، خو بله چاره نشته. ستا دا بېلتون د ازمایښت او امتحان وړ نه و.
ستا دا بېلتون د ازمایښت او امتحان وړ نه و، د ناکردیو ننداره په یو سړي دې وکړه. تور لحد ته روان یم، د قرار او سکون دنیا ته روان یم. په زړه مې دومره خبرې دي، ټولې به خپل رب ته کوم. ورته وایم به خدایه تنګ وم، اسره مې نه وه، ما څه کړي وای؟ ژوند مې ژوند نه و، ستا په لویه خدای قسم کوم چې تنګ وم. دومره تنګ چې خپل وجود هم نه زغملم. له ځانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ له ځانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ له تانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ له ځانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ له تانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ دا ډک زړګی ښه سړی چاته تش کړي؟ دا ډک زړګی ښه سړی چاته تش کړي؟ جهانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ چې ستا سایه هم ورته ونه رسي، چې ستا سایه هم ورته ونه رسي. خفګانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ سمه ده ذاته ای بېنیازه ذاته، سمه ده ذاته ای بېنیازه ذاته. سبحانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ چې وي له تانه هم څو چنده لرې، چې وي له تانه هم څو چنده لرې. اسمانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ ستا له ازاره سړی څنګه خلاص شي؟ ستا له ازاره سړی څنګه خلاص شي؟ ګریوانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ چې د خاطر کې هم څوک ونه ګرځي، چې د خاطر کې هم څوک ونه ګرځي. ګمانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ سکونه یار څنګه نږدې کړو ځان ته، سکونه یار څنګه نږدې کړو ځان ته. له ځانه لرې سړی چیرته لاړ شي؟ دنیا ډیره پراخه وه، خو زه پکې دومره تنګ وم لکه چا چې زندی کړی وم. روح مې خفه و، ساه مې ستړې وه، وجود مې خوار و. خدایا درد درد یم، ما ته آرام راکړه. ما په خپل جنت کې د سکون په خوب ویده کړه. غواړم آرام وکړم. ما ویل لعنت په ما، ولې مې هغه ونه لوسته؟ ولې مې اجازه ورکړه چې لاړ شي؟ خو افسوس، زما افسوس هیڅ فایده ونه کړه. هغه تللی و. کور مې د خپلې مینې وران دی، کور مې د خپلې مینې وران دی. د چا چې ورانې مینې وینم زړه مې چوینه. د بېوسۍ اخري حد دی، د بېوسۍ اخري حد دی. د زړه ټوټې له مجبورۍ دې هېرومه. لالیه سخت راته یادېږي، لالیه سخت راته یادېږي. نه مې هېرېږي، نه مې زړه صبر کوي نه. مینه دې کړه فکر دې نه کړو، مینه دې کړه فکر دې نه کړو. بېلتون دې نه لیدو چې غرونه ړنګوي نه. رنځوره یاره رب دې جوړ کړه، رنځوره یاره رب دې جوړ کړه. رنځ دی پر تا غمو دې زه لیونی کړمه. یاران بې وخته رانه بیل شول، یاران بې وخته رانه بیل شول. له ارمان ډک زړګی به چاته تشومه. لالیه راشه ساه مې خیږي، لالیه راشه ساه مې خیږي. چې دا وروستی سلګی دی غیږ کې ووهمه. د بېلتانه زور مې لیدلی، د بېلتانه زور مې لیدلی. خدای د کافر هم له یار نه جدا کوي نه. نن مې دیدن په مینه وکړه، نن مې دیدن په مینه وکړه. مرګی نږدې دی درنه مړ به شم میینه. د بېلتانه خبرې کیږي، د بېلتانه خبرې کیږي. ما د لالي لاسونه کلک نیولي دي نه.
د بلتانه عذاب دې سخت دی، د بلتانه عذاب دې سخت دی، بل سکروټې مې په زړه نیولې دینه. کلی ته درغلم ته نه وې، کلی ته درغلم ته نه وې، په خړکۍ حجره دې توی و خړ ګردونه. لالیا چیرته یې غږ وکړه، لالیا چیرته یې غږ وکړه، د زندګۍ چارې مې ګډې وډې دینه.